الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د روزمره ژوند د آدابو په سلسله کې د ګرځېدو آداب شروع. په دې کې 15 آداب مخکې ذکر شو. نن شپږم ادب بیانو. شپږم ادب د ګرځېدو دا دی چې کله مونږه به طور خاص مانځه ته ځو، د مانځه دپاره روان یو، نو په هغې وخت کې به د دې خبرې خصوصي خیال ساتو چې مونږه ښه په آرام، په سکون او په ادب سره ځو، او هغه چل نه کوو کوم چې د نن سبا د اکثریت خلقو طریقه ده چې کله دی واوري چې اقامت شروع شو او یا دا ورته پته دی چې زه اوس لیټ شوی یم، نو منډې وهي او ځان رکعت ته رسي او رکوع ته رسي. دا خبره د بې ادبۍ ده، د عدم توجه ده، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. حدیث کی راضی ابو هريره رضی الله عنه پر روایت سره صحیحینو حدیث ذکر کړی دی او فرمایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله د مونځ اقامت وکړي شي نو تاسو په دې حال کې مانځه ته مه راځئ چې تاسو منډې وهئ او په تیزه باندې را روانئ، بلکې پکار دی چې په تاسو باندې د سکینتي، تاسو باندې د وقاري، تاسو په سکون سره په آرام سره را روانئ. نو چې کوم مونځ تاسو ومومئ هغه ادا کړئ، او چې کوم د نه پاتې شي بیا به هغه وروستو وکړئ د امام د سلام د ګرځولو نه وروستو. ځکه چې کله تاسو د مونځ اراده لرئ چې د کوم وخت نه تاسو را روان شئ تاسو په مانځه کې یئ، نو د مانځه ته د شریک منډې وهل د مانځه دپاره دا د انسان توجه خرابوي او دا د ادب خلاف دي. په دې وجه باندې د دې خبرې خیال ساتل پکار دي، په آرام او په سکون سره راتلل پکار دي مانځه ته. او نن سبا چونکې خلقو ته اکثر ټایم معلومي، د وخت پته یې وته، نو ناراستی سیوا شوې ده. پکار دا وه چې د ټایم د معلومېدو فایده دا شوې وې چې هر یو کار په ټایم کې دی. د ټایم د معلومېدو دا نقصان شوی دی چې خلکو د ټایم معلوم دی، نو د هغې ټایم نه مخکې اړو څوک نه ځي، خامخا دا کوشش کوي چې ټایم پې واوړي نو بیا به زه ځمه. نو د ټایم د معلومېدو نه دا فایده اوچته کوي چې کله هم د مانځه ټایم وي تاسو ته پته ده، د هغې نه 15 منټه 10 منټه مخکې جومات ته ځان رسوئ، ځان تیار کړي سړی او نفل وکړي، تحیت المسجد وکړي، کوم چې سنت د مانځه نه مخکې دي هغه سنت ادا کړي او په طریقه سره په سکون سره په ادب سره په مونځ کې شامل شي. الله دې موږ د عمل کولو توفیق